ولی یار دا زما د رخصتۍ جوړه ده دونه بنیته کېږه ما هغه ګړۍ به زمای سومي دا شمس روړې ده صرف ګړۍ مې درنه وغوښته څه خاوند خو مې درنه وانه اخیستو چې دونه شور دې جوړ کو ته زما خاوند له نږدې ورشه چې دا غوږونه ده نه پرېږم دا خو د نکاح وشوه لا رخصتي دې نه ده شوي اور د شمس په شینو باندې ته دونه خفه کېږې که رخصتي دې وشوه نو زما په خیال د هغه نوم به هم څوک نشي اخیستی بیا ځکه چې ستاسو ښځه چای او قهوه جوړولی شي د کافي خو له بلکل چل نه ورځي یاره دا زه فون بار بار کټ کومه تاسو ته پته نه لګي چې زه بیزي یم زه نشم اوس خبرې کولی هلو سومي ورته پلیز چې فون بند نه کړې یار زه تا سره خبرې کول غواړم یار آی مس یو زما زړه تا نه بغیر خفه دی ډېر چې زړه دې خفه دی نو تاسو چېرته د هاړ ښه ډاکټر ته لاړ شئ تاسو ما ولې تنګوئ خان بابا که ستاسو اجازت وي نو دا نکاح به شروع ولې نه راشئ بیا د مانځه ټیم شروع کړي مولانا صاحب بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترور بیبي د رابعې د یو هلک سره دوستانه ده سومي بچې په خوله یې لاس کېږده چې د دې خبرې نه څوک د کور نارینه خبر نشي کنې ولې به خوشحاله ژوند نه تېروي څه خبره ده صفا ووایه په وینا شرمېږم په خوله مې هم نه راځي ترور بیبي د رابعې د یو هلک سره دوستانه ده سومي بچې په خوله یې لاس کېږده چې د دې خبرې نه څوک د کور نارینه خبر نشي کنې قیامت به راشي قیامت زه خو به په خوله لاس کېږدم خو د خلکو په خوله به څوک لاس ایږدي خلکو ته خو بهانه پکار وي د خلکو بېزته کولو دپاره چې تا ته د دې خبرې پته وه نو تا ماته مخکې ولې نه وي یو خو چې زه خبره شوم نو بیا تاسو د نکاح تاریخ هم مقرر کړی او بله خبره دا چې دا ما ته همدلته پته ولګېده کله چې د رابعې په فون باندې هغه هلک کال وکړو تا څه واورېدل بچې ما خو صرف دا واورېدل چې ما سره دوکه وشوه بیبي ګل تاسو دلته کې ناست یې ما خو درپسې ټول کور وکتو ولې بچې خیر خو دی که نه بیبي ګل دلته کې مونږ د نکاح په خوشحالۍ کې وو بابا جان تاسو له یو ډاکومنټ درکړی و هغه مې پکار دی ما سره شته بچې اوس درکړم نه جي سهار به منیجر صاحب له ورکوم نو سهار به مې پکار وي ښه
شمس بچي جی بیبي ګل او ما تا ته یو خبره کوله بچي جی بیبي ګل اسې ما وی چې مونږ به دې نکاح کې تادي ونه کړه تادي خو نه ده کړې بلکې ډېر لیټ یو دا خبره چې تاسو پنځه ویشت کاله دونه وځنډوله په کار و چې دا کار ډېر اول شوی دی او نو ستاسو په غېږ کې زما بچي وي تاسو خپل نڅا او نصیب وبولئ بچی به نصیب کې مې نه و. بیبي ګل د نه امیدۍ خبرې مه کوئ تاسو الله یې تاسو له ډېر لوی ژوند درکړي چې تاسو زموږ د خوشحالۍ ووینئ امین بچي ښه بیبي ګل تاسو موسم انجوای کوئ ما ته خان بابا یو کار حواله کړی دی زه هغه کوم ښه بچي الله دې وکړي چې سومي کومه خبره کړې ده چې دا غلطه وي وایه څه وایې ته سومي ته خو چې د خان بابا کور ته تلې نو ستا بیهیویر خو بیخي چینج شو ته خو څه عجیبه شانته ریاکټ کې خیر خو دی که نه ریاکټ کوم به نه ولې تا ته نشته پته دلته زما ټوله فیملی راغونډه شوې ده یو خو ته هر 10 منټ بعد ما ته بهر بار کال کې تا ته پته شته دوی به ستا باره کې څه سوچ کوي او خاص کر شمس شمس به زما باره کې څه سوچ کوي همدا سوچ به کوي چې احسان یو فارغ انسان دی ستاسو بل کار نشته دی عشق نے کر دیا نکما غالب ورنہ ہم بھی آدمی تھے بڑے کام کے شعر او شاعري پرېږده پوینټ ته راشه سومي زه خو په خپل پوینټ باندې مخ وم مګر راته د پوینټ ناخوښ ښکاري څه مطلب دا چې ته ما لاړو د کال جواب نه راکې نه د میسج جواب راکې او که رایم کړي نو څه عجیبه غونته کې جواب راکې مه کوه ماته کول سومي پلیز یار پلیز ته خبره واوره زه بیزی یمه سوري ولې دومره پریشانه ولاړې چا فون دی مګر پته نشته شمس بیا بار بار کال راځي هلو هلو دا هماغه فون و که نه کوم فون هغه څوک ته خو داسې ګډه وډه شوې خو صفا ورته ووایه که نه څه ورته ووایم د دې کال باره کې چې څوک خبرې وکړي نو زه به ورته ووایم که نه نو د هغې نه پس به پته لګي که نه چې دی څوک د هغې نه پس به بیا زه شمس ته وایم کیدای شي د رابعه کلاس فیلو وي څوک راسره کیدای شي د دې د نکاح نه خبر شوی نو دا خبرې په زړه کې اچولې وي ځکه به ورته کولونه کوي امپاسبل دا سړو کېدی نشي نه په سکول کې نه په کالج کې نه په یونیورسټۍ کې زما نمبر هیڅ چا سره هم نشته رابعه تر په مزغو باندې بوج واچو سوچ وکړه چې دا حرکت څوک کولی شي او جی
تاسو بالکل ټیک وایئ. رابعه تاسو خپل لږ سوچ په باندې وکئ. For God's sake, سومی ته ولې مالا نوې رشتې پیدا کې؟ دا خبره مې ځکه وکړه چې عمده وړې وړې خبرې بیا کورونه ورانې. شمس دا سیس خبره نشته. ډونټ یو وری رابعه، زما په پی ټی ای کې یو ملګری دی، زه به هغه سره خبرې وکړم انشاءالله، ټول ډیټیل به یې زه راوباسم، زه به تر هغه پورې ځان ورسوم، هغه ته به د هغه د بدتمیزۍ جواب زه ورکوم. زه چې په کوم څیز لاس کېږدمه هغه د دنیا یو طاقت هم مانه نشي اخیستی. رابعه تاسو راته دا ووایئ چې تاسو د خپلې او زما د رشتې نه خو خوشحاله دي که نه؟ ولې نه شمس؟ که رښتیا راباندې وایې نو زما منزل خو ستا د کور ګرشل ده. د ژوند یو لویه حصه ما په دې انتظار کې تېره کړې. د دغې لارې مسافر زه یم، اخر هم الله زما شهادت قبول کړو او زموږ دا دوه زړونه یو کړو. شمس زه ډېره زیاته یارېږم، چېرته ما د ژوند په سفر کې ته یوازې پرې نه دی. رابعه که د مرګ نه پس په یو قبر کې د دوو کسانو ښخېدل جایز وي نو ما په خپل وصیت کې دا ضرور لیکلی چې زما د مرګ نه پس ما د رابعه سره ښخ دی. ستاسو نه مخکې د خدای ما واخلي چې ستاسو غمونه ونه وینم. خان بابا टेलीफोन दे. हाँ जंगरेजा क्या टेलीफोन दे अरसलान खान दे जी. माड़ा तो खुदा से तो गोते मोड़ा दे टेलीफोन तो दास स्पिरिला सुनो कॉल ड्रॉप शी. हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम खान बाबा. हाँ संगे बच्चे खे زم خیم تاسو څنګه یې ښه او د رابعه او د شمس واده هم ډېر ډېر مبارکه شه. ستا مبارکه شه بچې، ته چا خبر کړې نکاح ما د جنګریز کاکا ویلي دي. خوند خو به هله کړی بچې چې ته موږ ته دلته وې. زړه خو زما هم ډېر کېدو خو لاکډاون دی که نه ټول یورپ کې په دې وجه فلایټ نه میلاویږي. نو بس چې دا څنګه لاکډاون ختمیږي فلایټونه چالو شي ته زر راشه. مې بي بله میاشت کې ما ته فلایټ میلو شي نو انشاءالله بیا به زه ضرور درځم. زه راشم بس هلته زیات وخت نه تېروي. او د ټماټرو د بوزغلي د څه چل وکړو؟ او په هغې باندې خو ما ډېر ریسرچ وکړو په ټماټرو باندې ځکه چې هغه ډېر زیات ښه دي په دې وجه چې په ګمله کې هم کېږي او په یو بوټي چې دی 80 کیلوګرام ټماټر پیدا کوي. دا خو ډېره ښه خبره ده بی ډېر زبردست تخم و. دلته خو داسې فصل د هغې شو چې اوس دا ټول زمینداران یې په تمه باندې دي او ما هر ورځ ما نه تپوس کوي چې به کله راځي یا تخم. خان بابا ما هم ورته یاد کا وایي زم ټول ورځ دلته کې زمیندارو سره کار کرونده کوم. جنګریز وي زما سلام ورته ووایه. هوا دا ډېره منډه ترله کوي ټول زمیندارانو سره ډېر ناکام کوي. بچې بیا زر بس الله دې وکړي چې دا الله ټیک شي. دا واقعا داسې په دنیا کې الله دې خیر کړي بس
راځه چې فلایټونه کلوک شي او بس زم درته ډېر په تمه یم ډېر په تمه یم ډېر مې یادېږي خان بابا داجی او مور بیبي څنګه دي او ښه دي خو ډېر زیات دې مس کوي او داجی مې یادې ما اخله د هغه سرکوزي نوم ماته ما اخله خان بابا زما خو د خپل سترګو تور سپین شو په دې انتظار چې کله به ما خپل پلار خپل سنې ته رانږدې کوي نه بچې نه ته خپل زړه اوچت ښکته نه کړې انشاءالله الله په حکم سره به ډېر زر ته د پلار په سینه باندې سر ږدې هلو هلو خان بابا هلو ولې بند کو خان بابا ما مو سره دوا سلام کول کړ مرسي یار بند مې کو ډېر مې هدیږي نورې خبرې نه کړې نو بس جړا راته ډېر راځي په چوکو چوکو به مې جړلي وې خو زه نه غواړم چې دا زړه خفه شي نازک دی که نه ډېر په دې معامله کې خان بابا خدای خبر چې دا د کلیم خان ولې زړه دومره سخت دی دا زړه د هغه د کاڼي ولې دی خپل اولاد یې د ځان نه بېل کړی دی نه اصل کې زړه ډېر ښه دی په ضد یې نیولی دی زوی سره ضد کوي بچي سره ضد کوي نو څه دپاره ټیک به شي خیر دی الله به خیر کړي یوه ورځ به راځي چې همدا زوی به په کار راځي همدا به یې سنبالي همدا څه دپاره خان بابا دا چیم یخیږي دا اوس او ویلې تا خو د دې رنګ دونه تعریفونه وکړل داسې ښکاري چې په دې ټوله دنیا کې لکه چې د د څه دپاره ماما جانې بچې ظاهره خبره ده ستا کالي دې ستا دپاره دي که نه زویا ماما جانې بیبي ګل هم راله دومره کالي جوړ کړل او دام دومره زیات دي داسې کار وکې دا ډېر زیات دي دا تاسو سومي دپاره کېدی بچې سومي له ما ډېر شی کالي کې ښودلي دي او دا خو تاله ستا مور پرېښي دا ستا امانت دی بچې او ها یوه خبره مې بله مې یاده ساته اوس په زمانه او د بابا جانې نه دې زیات خیال د خپلې خواښې او د سخر ساتي اوس هغه ستا اصل کور دی خپل کور دی هماغه دی د جنۍ خپل کور د سخر کوري د خاوند کوري د هغې به ډېر زیات خیال ساتي د هغې به خدمت کې تاسو بالکل فکر مه کوئ ماما جانې د هغوی خیال به زه خپل ځان نم زیات ساتم اوس یې مګې ډېر زیات ښه دي اوس چې ته کله هم مونږ کره راځې نو د یوې مېلمنې په حیثیت به راځي او ماما جانې ښځه خو همیشه نه مېلمنه ده چې تخلیق شي نو د مور په خېټه کې مېلمنه وي چې پیدا شي نو د مور په غېږ کې مېلمنه وي چې پیغله شي د وروڼو په کور کې مېلمنه شي چې واده شي نو د خاوند په کور کې مېلمنه شي چې بچو والا شي نو د بچو په کور کې مېلمنه شي چې زړه شي نو د مرګ مېلمنه شي د ښځې خو خپل کور اډوشته دی نه ځکه خو دې مېلمنې له الله تعالی ډېر عزت او قدر ورکړی دی د دې خپو تلو لاندې ورتله جنت کې خوستلی دی بچې الله دې نصیب ښکلی کا ستا او د سومي بچې
ما وایي چې تا به ټول فایل ټول سټیټمنټ هر څه تیار کړي ته خو فایل ته ګوتې هم نه دی وړې یار ته د دې موبایل نه لږ روزه که نه 24 غنټې د سومي تصویران روباسلي په دې کې یار ظفرخانه سومي زما په دماغ او په سوچونو کې داسې ننوتې ده چې د هغې نه بغیر زما یو سکنډ نه تېرېږي کله کله خو داسې چې سومي راته وایي چې که ته نه یې نو زه به ستا نه بغیر مړه شم او کله کله نه زما د فون جواب راکوي په ګنټو ګنټو زما د میسج ریپلای نه کوي هېڅ په پته نه پوهېږم بلکې هغه ورځ خو دومره کالونه مې ورته وکړو میسجونه مې ورته وکړو هېڅ جواب یې رانه کړ یا لکه چې وخت در باندې نه تېرېږي نو راواده یې کړه که نه لکه که نه مني جرګه به ورته وکړو څه مینت به ورته وکړو څه زاري به ورته وکړو خپې به ورته ونیسو خو یار دا کار خلاص کړه زه ورته کال وکړم د خپل موبایل نه نه یار نه هغه هسې نیمه منټله ده بیا به راته وایي چې د بل چا د نمبر نه دې راته کول نیمه نه پوره منټله ده زما خو ورور نه ده هغې سره په کالج کې 2 کاله کلاسمیټ پاتې شوې ده هغې وایي چې هر ټایم به لانجه کوله هر ټایم به څه نه څه مسله کوله او هر 2 ورځ باندې مور کالج ته را روانه وه زه کله کله سوچ کوم چې ستا به ورسره څنګه کور جوړېږي هغه تا اورېدلي نه دي چې د لیونو اول جوړېږي نه او چې کله یې جوړه شي نو بیا په هله اسانه ورانېږي نه الله دې وکړي چې ستا دا کور جوړ شي ته خو تاسې هم نه کلارېږي الله به ولې نه جوړوي خو چې سړی کوشش کوي خو دا راته ووایي چې ستا خپل کور باره کې څه خیال دی کور مې هم خوښ دی او کور ودانه مې هم خوښه ده خو ستاسو دې لانجو ته چې وګورم که نه د دې هر څه نه مې زړه موشي وکمکله په مینه کې خو دا جنګ جګړې خوند کوي اشنا خوند کوي خو کله کله تاسو روزانه د دې مینې نه سم د دې کشمیر دا مسله جوړه کړې ده هر ټایم په لانجې هر ټایم په مسله یو طرف ته کې یار که نه همدا خبرې خو د واده نه پس بیا سړي ته یادېږي یوه نیمه خبره روره یادېږي ستاسو دومره خبرې دي چې په یادو یادو بیا تاسو لیوني شئ سړی وایي چې کمه کمه به یاده کړم یار ته خو د مینې د نوم نه هم الرجي کې موږ له دې ولې زړه تورې ناز او ادا کې د خوبونو شهزادګۍ ښکارېږي په سره جوړه کې د اسمان سپینه سپوږمۍ ښکارېږي ماشاءالله چشم بدور ډېره ښکلې ښکاري زما د تصور نه هم زیاته ښکلې رابعه یقین نه راځي چې موږ دواړه یو شو دومره زر د چا خوب پوره کېږي تا خو ما سوچ هم نه و کړی رابعه همداسې به شرمېږي او که څه خبرې به مو کوي جی تاسو وایئ زه اورم ستا لاسونه ولې دونه ګرم دي ته به خود نه اچته زما لاسونه همیشه نه ګرم دي او مشران وایي چې د چا لاسونه ګرم دي نو هغه وفادار وي بیا خو زما لاسونه ډېر یخ دي ستا څه خیال دی چې زه بې وفا یم څه ما داسې خو نه دي ویلي رابعه دا ټولې هسې خبرې دي زه په دې مفروضو باندې بلکل یقین نه کوم بلکل هم نه
دا بریسلټ ته دا داسې وګڼه چې ما ټول عمر دپاره او همیشه دپاره خپل ځان تا پورې وتړلی اوس تر مرګه پورې ما نه ځان جدا نه کړي ښه شمس څنګه چې یو ګل بغیر د شکېدو نه د څانګې نه نشي جدا کېدی داسې زه هم تاسو نه جر نشم جدا کېدی قدرتونه د الله ټول څه مننه کله کله په یو ځان کې دوه ساګانې رابیا زما ساه اوس په تا کې ده ښه نوی ژوند دې ما سره مبارک شه او دې کور ته ستا راتلل بختور شه رابیا دې مبارک شه آمین ستاسو دې مبارک شي رابیا او رابیا کریمه څه سهار سهارن چغې جوړې کړې دي نو سبا ته د ښه پته ده چې د رابیا د لاس حال چې اونس کم کنه نو به ما نه سهار کي یا خدای پاکه نو اوس رابعه زه کوم ځای نه راولم اوس به ته سومي د لاس چایس کې اوه ما نو خو ډهیرو چې رابیا خو واده شوه مړې دا ګوره دا وخت څومره زر تېر شو اوسه پورې سومي او رابیا خپلو کې به ګوډیانې ودولې راودولې جنګونه به یې کول راکول نو دا دې وګورئ نن رابیا په خپله د سرې جوړې مېرمن شوه بالکل او رښتیا څه شوه پاڅېدلې ده که نه او جی سهار د وخته پاڅېدلې ده او کچن ته هم ورغلې ده ښه دا خو چې کاڼې واړو کاڼې په بله ماړه وایي دا رانه تپوس کوي چې کچن کې څه کوي نو څه کوي وایي چې زه ناشته تیاروم او پوره یوه هفته به زه د رابعې دي کره راشته وړم دا خویندې څه عجیبه وي که نه چې په یو کور کې دا یو بل سره ستا خبره چې خورونه اړم کړي جنګونه کوي او چې واده شي که نه نو بیا خپلو کې مینه پیدا شي ګنه سومي خو مړه کله ځان ته اوبه هم نه دي راغستي او که نه ما هم دا ګڼل چې سومي خو هر ټایم د رابعې سره جنګونه کوي خو اوس راته پته ولګېده چې دا خو د مینې جنګ و بابا جان دا ګرمې ګرمې چای ماشاءالله 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 تھینک یو ویلکم بابا جان دا چای چې هر څنګه دی تاسو به تعریف کوئ او سکئ به ښه زبردست داسې چای خو دې راباندې کله مور هم نه دي څکلي ډېرې مزدارې دي بچې تھینک یو بابا جان آی ایم لیټ چېرته روانې بچې ولې په منډه ناشته بابا جان رابعې ته په ناشته وړم هغه به د خوبه پاڅېدلې وي اوس نه نو ته څه لځې نو سعید په لاس ورلګه که نه نه بابا جان که نوکر ناشته یوړه نو رابعه به دا سوچ کړي چې هغه مونږ یې راکړه ډېر دا کل خبرې دې وکړه سبا تو مسل لاړه شه که نه نو زه به یوازې ځم او هغې نه پس چې بیا څوک ځای لاړ شي یا خدای خبر چې دا سیټ جاوید نمبر څه شو یار السلام علیکم ماما جی څنګه یې تاسو ښه وعلیکم سلام بچې څنګه شکر د ټیک ټاک تاسو څنګه یې ښه السلام علیکم خیر علي بچې تاسو څنګه یې ښه بیبي ګل ما دا ناشته رابعې له راوړه دا تاسو دومره تکلیف ولې وکړه بچې ولې خلک ناویانو پسې ناشته نه وړي سو ښځه ښه دې وکړه ورور مې څنګه و وروندار مې څنګه وه ټول ښه دي هغوی راتلل خو ما منې کړل رابعه چېرته ده هغه بچې خپلې کمره کې ده شګفتې دا بوځه لږه د رابعې کمرې ته زه لږ ورځمه ځئ ورځئ بچې الله شکر دی څومره ښه خبره چې تر اوسه پورې موږ خپل رسم و رواج یاد ساتلي او که نه شکر الحمدلله زمونږ په کلیوالو پښتنو کې دا رواجونه لا تر اوسه پورې ژوندي دي تلې راغلې رسم رواج دا زمونږ کلتور دی او دا موږ ژوندي ساتلی دي او ترورې ما بس وکته رابعه سومي څنګه یې رابعه ښه
زه ښه یم ته څنګه یې زه بالکل ټیک یم ډېره ښه لګې थैंक यू ښه دې وکړل چې راغلې ماما بابا جاني څنګه دي ښه دي ټول ښه دي ټول ټیک ټاک دي رابعه دومره ښکلی فارم هاوس دی زما ډېر زیات خوښ شو ډېر ښکلی دی خو ته پکې بالکل ښکلی نه ښکارې دا ځان ته وګوره نه دې میک اپ کړی دی نه دې جولري اچولې ده لږ جولري واچوه ښکلې تیاره شه ته بالکل ساده پاده سومي ته ما ښه پېژنې که نه پته نشته شمس پتا کې څه کتلي دي ښځه پرېږده دا ټولې خبرې تا څنګه فارم هاوس ولیده ډېر مې خوښ شو او ما ناشته م راوړي ده ښه هسې دې تکلیف وکړو زه لږه شمس له ورځمه چې د هغې نه تپوس وکړم چې څه په کار خو نه دي دومره په سر مخې جوه بیا به یې راکوزولی نه شي ما ته وګوره زه احسان له بالکل لیفټ نه ورکومه زه ستا په شان ته بالکل هم نه یم ستا مزاج کې او زما مزاج کې ډېر فرق دی خو ځه خیر دی ښه ته ماته دا ووایه چې څه خورې څکې کافي بس کمه ښه راوړم در کاش چې زموږ هم داسې فارم هاوس وي زموږ څه وړوکی شانتې کور دی السلام علیکم وعلیکم السلام رابعه څه شوه هغوی لږ لاړو هغه کافي وایي را به وړمه پته نشته زما دا خبرې مې وي اورېدلي څه سوچ وکړي زما باره کې یاره د جینۍ ډېر ناوخته کو سومي یادوم خور کره تللی ده که نه دواړه به ناست دي تا پسې ما پسې په لګیا یو ګپ شپ یې شروع کړي نو هسې وایم چې شکر الحمدلله رابعه خو خدای په خپل کور کا اوس د سومي نصیب هم الله پاک راوچت کړي چې د هغې هم چېرته ښه ځای کې نشته وشي امین چېرته ښه رشته راله که نه نو د څو مې لاسونه هم سره کړو رشته خو شته هلک هم ښه خانداني دی ډېر ښه هلک دی څوک دی احسان او اسیم د رابعې مور او د احسان مور خپلو کې د ترور لوریانې هم دي او بله خبره دا چې احسان کله نه کله دلته ځي راځي هم د سومي کلاس فیلو هم دی او اسیم په کور کې بالکل یوازې اوسېږي عجز د مور و پلار د ډیت نه پس خو بالکل یوازې شوی دی زموږ سومي به هلته ډېره خوشحاله وي خدای خبر چې سومي به احسان باره کې څه وایي هغې نه خو هم تپوس ضروري دی که نه زما په خیال خو سومي له څه اعتراض نه دی پکار ځکه چې یو بل کلاس فیلوز دي او یو بل ډېر ښه پېژني ګوره سبا پېژنګلو بله خبره ده او د چا په رشته کې ځان تړل دا بله خبره ده ما خو هسې یو خبره وکړه باقي رشتې خو په اسمانونو کې جوړیږي لکه څنګه چې ستاسو زما تاسو د میډیکل سټوډنټ وې او زه د اکنامکس چېرته تاسو چېرته زه او همداسې ده دا خو د چا په سوچ کې هم نه وه او بیا وشو خو وایم که نه چې زموږ رشته الله تعالی د مخکې نه لیکلې وه ځکه بهانه جوړه شوه او رشته مو شوه او رښتیا سبا د احسان باره کې موږ سره به خبره څوک کوي دا خو څوک شته هم نه خو هغه به مو شي خو اول سومي سره خبره کول پکار دي تاسو خو د خپلې لور پته ده که نه دا هم ضروري ده زه
زه تا سره نکاح نشم کولی احسان. څه مطلب سومي؟ زه دا غواړم احسان چې تا اول خپل ځان سیټل کا نو بیا به نکاح وکړو. ځان سیټ کړم؟ ولې ما کې څه چل دی؟ سافټویر انجینیرینګ میں جاب کوم، ښه تنخواه مې د ښه سیټل یم، نور څنګه سیټل شم؟ صرف 50,000 روپۍ ستا تنخواه ده. په 50,000 باندې کېږي څه؟ او تا دې ګرانۍ ته کتلې دي؟ سومي دا په داسې چل شو؟ سومي ته دې نه مخکې خو تا د مینې او د خوبونو خبرې کولې، دا پیسه پکې د کوم ځای نه راغله؟ تش په مینې او په خوبونو باندې ژوند نه تېرېږي احسانه. تا سره کتلې دي چې په مینې او خوبونو باندې چا بنګله اخیستې ده، چا ګاډۍ اخیستې وي؟ او زما مینه د هغې هېڅ اهمیت نشته؟ د مینې اهمیت وي خو څه قیمت یې نه وي. ته ویل څه غواړې سومي؟ ډاډه خبره کوه. ګوره احسان، زه دا غواړم چې ته UK ته لاړ شه، اول خپل ځان سیټل کا، په خپل مستقبل فوکس وساته چې ما هلته راوغواړې او ښه ژوند تېر کړو. سومي ستا په ما اعتبار نشته؟ تا ته نه ښکاري چې زه ستا هر خوب هر ارمان پوره کولی شم؟ ښکاري راته، ولې راته نه ښکاري؟ ځکه خو زه تا پوهوم، ولې چې زما په تا باندې پوره یقین دی ته ماله هغه هر څه راکولی شې کوم چې راځي سره دي، د هغوی په شانتې کور، د هغوی په شانتې ګاډۍ. داسې څه خبره ده چې تاسو ورته ډینر کول غواړئ، فون ورته وکړئ که نه. بچې دا خبرې ته فون لري، موږ هغه سره ستا د رشتې په هکله خبره کول غواړو. خو ما لا سوچ نه دی کړی، زه لا واده ته نه یم تیاره. یاره سومي زه خو ته ډېره بنیاته یې ښه. رابعه دا وګوره، ستا نه زما په لاس ډېر ښکلي ښکاري. زما په هر شي باندې ستا نظر وي.